سره ته کېنه دا ولې د دوی په زړه کې دننه دغه دی دا پښتانه خبره واوره لکه دا خلک ډېر تړدېدلي خلک دي ایسته لکه د ریډیو لګیا یې اورې ریډیونه تاسې ګډې وډې وایي ګډې وډې زه نه وایم ته پرېږده ته چېرته ما اوس افغان کولو نن ته افغان نه ولې ستا زه انسان یم پنځو میاشتو کې تا باندې څه وشو خو ستاسو که کچه خبره ده که نه ته هماسې فضول ریډیو سټېشن یې ستا په خبرو څوک یقین کوي تا پرونه پورې ځان سره افغان نه کوله نن د ځان تا په شان ستا خبرو ته به زه کښېنم ستا ژبه نه ده چې تا ته زه کښېنم پرونه پورې به ډاکټر سره کښېناستې ډاکټر ته وایي دا ښه ده ډاکټر په بروډ کې تا ماته کنځلې کړي دي وایي ډاکټر فرشته ده ولې څه چلو چې هغه فرشته دی ولې ما ثبوت کا یو ریکارډینګ راوړه ولې نه دي کړي سجده دې څو بېلې کته کوز کړی یم هغه ټیم کې ډاکټر فرشته وه چې مشر به مې راخېجه و پرېږده مشر مې راخېجه هغه ټیم کې ډاکټر ته فرشته وې ژبې نه اوړې یو مشر به مې راخېجه و ستا نه به ډېر پوه و ته ولې هغې نه باد ستا ژبه نه وه الف شاه خانجي دا دواړه کوز که یاره تاسو بند که یاره نه چېرې ته د دې لکه کوي دا ته پښتانه معلوم نه دي سړیه د خدای نه کوي لکه مونږ ملګري خانجي تا زه دې موډریټرۍ نه ولې ختم کړی ما خیر ده خیر ده واپس دې خانجي تا زه دې موډریټرۍ نه ولې ختم کړی لکه څه چل دی تا ته څه تکلیف ولې د څه شي منېټري ته څه کوې ته ما کوزوې نه زه تا نه کوزوم نو د څه شي منېټري بس که دغه دې منېټري ده زه خو دې نه کوزوم ولې زه یو سړی چې کنځل هم کوي نه یې کوزوم کنځل کوي او ته کنځل یې کوم کوزولو کارونه نه کوم ګورې زمونږ د افغانانو باندې ډېر غټ فرق دی زما خبره واوره اورې لکه چاپېر صاحب راغی تاسو دواړه کشران دي سهیله ګوره دغه الف شاه به یو ټیم کې چې دی لاندې کمنټونو کې ولیکل پاکستان زنده‌باد تا به مې چې دی آرټیفیشل ملک نومونه اخلي او چې بر راتلو رښتیا دی به تا کوزول نه شي وروره دی ډېر پاکستان وایي دا خبرې رښتیا ده ولې نه یې کوز کړی ما ته پته ده فرقي ما ته پته ده په دې بیا مونږ دا دی برداشت کوو څلوره کنځلې مو چې هم برداشت کوو ستا سره راغلی دی صرف ذاکر سره اوس هغه ذاکر دپاره چې دې ته خپله هر څه یو اړخته کړي دا په نظر باندې غلط دی دا به ما په دې کوز کلی که نه چې یا به مې رامزي صاحب مشر دی هغه ته به م ځای ورکلی هغه ته به مې کوز کلی یا به میرزا علي خان صاحب ته کوز کلی یا به مې پاک لالا ته کوز کلی صحیح ده نور دا ما په کمنټونو نه دی کوز کلی دغه دی تپوس دی وکړه یو مشر اوس هم که دلته کوم مشر راځي زه ورته خپل ځای پرېږدم یا ذهني زما ته موبایل نه ښکاري زه بیا هم کوزېږم نه زما اوس روژه دی ما به درنه تپوس کړو چې ورکړه دا ولې میوټ کړي دی وایي پاکستان افیشل ملک چې دی زنده‌باد وایي تا ورته دا ویلي تر دې نه افیشل او دغسې به دې ویلې چې دا یو آرټیفیشل ملک دی او دا دی او هغه دی خو موږ باچا کاروو کله کله که نه باچا به م کوسه کوو نه باچا نه یادوم دغه الف شاه یادوم درته لاندې لیکل که نه لاندې به لیکل که نه پاکستان لسکم اذان کېږي لسکم وباندې اذان ګلونه نه راځي الف شاه فردي یوه خبره راتله که نه دې علي خان ته د تورخم پډر ویل چې دا به سم د افغان ځي چې بېرته راستنېږي دا به راځي بېمور ځای هلته سهیله که هغه د ولې نه مناوله پاکستاني نفرت کوي نو دا بد کوي دې کې اوس پښتانه هم راځي هغه نه پوهېږي چې وروره دلته ما ته 40-50 کاله چې دی مېلمستیا راته چا کړې دی کورونه راته چا راکړي د ریاست هغه بېل خبره ده
د ریاست څوک هم احسان نه مني خو د دې خلکو احسان مني ټول ورسره ولاړ دي که دا یاره فرضینه زه دا نشم ویلی په دې بروډ کې زه دا خبره نشم کولی په دې باندې سړی هسې هغه سپک او دغه ښکاري صحیح ده چې ما په خپله باندې لکه زه ورته دا نشم ویلی صحیح ده یا دغه په دې لکه دا یو خو ټیک ټاک کې هغه ډوزې ویشته دغه خبرې قسم په خدای که ماله خوند نه کوي نور هغه وخت په وطن کې ومو چې خدای ته معلومه ده بالکل ته خو یو انقلابي مبارز یې ته خو ظالمو په افغانیت ځان مړ کړې مونږ خو تا خبره دا ده دا خو شاه اوس ماله د پاکستانیت سرټیفیکېټ راکوي که نه دا په پته چې دا مبارزې مونږ لیدلي هغه هم لیدلي تا له چا د پاکستان سرټیفیکېټ ورکړ دی ما خو تا ته د پاکستان خبره نه ده کړې ما خو تا ته د ډاکټر خبره وکړه او نورو دا دومره په هغه باندې یو کس الف شاه پاکستان باندې څه وکانسل ما به ویل سنو مال خبره ختمه یو کس په ځان سره کنځل کړو کنه موږ هغه ټیم نو ټول ورسره روغ او کو دې ته ما ته پوس کومه لار پلیز ورسره روغ او دی ونه سر په ملاټ په